تاسو چې کله غټ شي امبې کوه خلکو پورې خاپوي رمبې کوه امبې کوه امبې کوه کنه یاره که پکول ماما دا چیرې شروع کړی دی خبره داسې ده کنه چې پکول خو دې د سر نه ماشاءالله غټه بوستی دی خو خبره داسې ده کنه چې داسې دا چا خبره د خپلو د اوزو بچو سره خبرې کې امبې ورته کې غټ سړی په فکر د امبې مه کوه کنه نه کنه ټرمپ لالا خبره داسې ده کنه پرې د خپلو بچو سره مستی کوي امبې ورته زده کوي داسې چل دی کنه سبا دا راغټېږي امبې ورسره کوي نو په دې خاطر خبرې ورته زده کوي کنه هلکه پکول ماما امبې ورسره کوه یاره شابه شریفه په شوله دې مړه مار پرېږدم او تا ته به مې ټرمپ دا خو زما بچي دي خبره داسې ده کنه دا به سبا غټېږي او د خلکو نه به جېبونه وهي خو جېبونه یې ونه والي کنه خو نور څه نه کوي خلکو پسې به امبې کوي رمبې به ورپسې کوي او خلاص کر به د خپل نوم پسې به خاندي افغان پسې به خاندي خپل نوم پسې به خاندي د خیره ښه یاره شابه شریفه په شوله دې مړه مار پرېږدم د بې شرمه مخلوقو سره مو ژوند دی خبره داسې ده کنه چې د خپلو بچو ته غلطې خبرې زده کوي غلطې لارې ورته زده کوي نو دا غلط کار دی کنه ورکه پکول ماما دا تا څه شخند شروع کړی دی یاره اشرف غني صاحب د دورو دپاره د جیل یې ماته چوټي راکړې ده مې زه به چکر ووامه او دا پکول ماما غلطې خبرې مې واورېدلې خپل نوم پورې خاندي نو ما وایي چې بېرته جیل ته ننوځم و اشرف غني صاحب دا په کومو معاملو کې مو ژوند دی یاره عمران خانه په جیل کې ښایي چې بهر راونوځي خبره داسې ده کنه چې د دې بچو خو زما قدر ونه کړو ما غوښتل چې د دې بچي صحیح سړي کړم او صحیح لارې ته راولم او د انسانیت لاره ورته وښیم او یو ښایسته افغانستان ورته جوړ کړم یو ښایسته ملت ورته جوړ کړم نو زما تصویران بیا چې خبره په لارو کې په تیږو باندې او پر ډزو باندې ویشتل نو نه پوهېږم چې دې چې کله څه چل پېښ شوی واښې خوړلي دي او کسي خوړلي دي یاره د کاکا زوی اشرف غني صاحب د دې د حل لاره موږ ته راځي ښه او کنه د دې ته ستا خو تصویران په تیږو او په ډزو باندې ویشتل کار څنګه وکنه زما د تره بچی تربور مې ورته مې در باندې خوږېدو د افغانستان ولسمشر ولې نو ماته غوسه راتله وګېدو که چا خبره غلط قدم پورته کړي کنه چې دا قدم تېنه په توره باندې وهم او کنې وهمه که څنګه ټرمپه زه د خیر ستا خو په ګړیوالې ده سورمخیه یاره برادر غني خبره داسې ده کنه چې هر څه خو دې سم روان کړي دي خو لږ کوشش وکړي د خلکو ته کاروبار هم پیدا کړي کاروبار نو خلک به نه خوشحاله شي ډېر مخکې روان یو د مکتبونه خلاص کړي دا به مو ډېره غټه مهرباني و برادر غني یاره ټرمپه و ډرامه خبره داسې ده کنه چې په افغانستان کې جنګ نشته د صلح راغلې ده او د خیره سره خلک خو خوشحاله دي خبره داسې ده کنه چې کاروبار به پیدا شي جنګ من خو نشته دی کنه که نور څه نه یاره د کاکا زویه کنه که په وخت کې جنګ مو کنه کار څنګه ولو جنګ خو مونږ په مړه خېټه باندې کولو کنه اوس په ولږه خېټه چاته خوب ورځي او که خدای راښایسته در باندې چبا جنګ شروع شي نو په ولږه خېټه خو جنګ نه کېږي کنه که مخکې هر څنګه و جنګ و کار څنګه په مړه خېټه هم جنګ کولو کنه و برادر غني لږ سوچ وکړئ یاره اشرف غني صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه د ولږې پوښتنه خو زمانه وکړه زمانه په ژوند کې را باندې یو میاشت مکمل سر په سر ایښېدلې وریجې خوړلې دي او همیشه مې په خېټه باندې درد دي و برادر غني ته د ولږې نه څه خبرې یاره خبره داسې ده که نه مشرانو کشرانو دې چل دی چې زم د خیره تمه د ولږې خبره مې وکړه زما دا بچي وږي دي زم د خیره سره لږه ګیا ورته اچومه کې ګیا وکړي چې سبا غټ شي د خلکو پسې رمبې او امبې وکړي ما ته به خوند راکړي خوند ورده پکول ماما خبره داسې ده کنه چې بچي دې خو به دې غټ شي خو کوشش ورته وکړه ورته تاسو د خوړلو شی ورته ډېرې رمبارې مه وهي که چېرته ډېر رمبارې وولي نو موږ به سود کړو چې دا بیماران دي مریضان دي او مشکل لري نو د دوام د خیر سره حلال کړي او خوړلي به مې هسې نم بز دی بز او کنه پروګرام ته ورنه